السلام علیکم. د آخري وختونو د آخري جنگ په باره کې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کمی پیشنګویانې دي که هغه ته وګورې که نه نو په هغه کې به تا ته د شام د سیریا نوم بار بار میلاو شي. او اوس که مونږ وګورو نو د ښه کافي مودې راسي په سیریا کې حالات خراب هم روان دي، خانه جنګي هم پکې چلېدلې ده، ډرون اټیکس شوي دي، مختلف قسمه حالات هلته کې خراب روان دي. خو اوس په اسرائیل باندې یوه مضبوطه حمله وشوه چې د هغې نه هم داسې ښکاري چې دغلته کې حالات نور ټینس کېدلو واله دي. اوس پرون نه هغه بله ورځ نه دی د اسرائیل په ګولان هایټس کې، چونکې په ګولان هایټس باندې د هغه قبضه ده، په هغې کې یو فوټبال سټیډیم دی، په هغې باندې یو میزایل راپرېوتی دی چې په هغې کې د 12 نه واله د 15 پورې کسان مړه دي. او اسرائیل په هغې غوبل راغستی دی چې آل آیز ان مجد الشمس، ځکه چې په هغې کې 3 ماشومان هم مړه دي. ټولې دنیا ته وایي چې دا وګوره دا دهشتګرد دی، زموږ ماشومان یې ووجل. دونه منافق دی چې په خپل د 15,000 نه سوا ماشومان ووجل، هغه ورته نه ښکاري او دا خلکو ته یادوي زموږ ماشومان یې ووجل. او دا حمله په کوم ځای کې شوې ده نو اوس دې خوا وګوره ته په دې باندې پوه شي. دا ګولان هایټس دي، دا ګولان هایټس نه دي، بلکل د حق شام سره خوا کې د لبنان سره خوا کې په دې ځای کې په فوټبال سټیډیم کې دا حمله شوې ده. اوس د اسرائیل تقریبا د یوې نیمې میاشتې راسي دا جنگ د حزب الله سره خو روان دی، یو قسم لا مضبوط جړپ خو روان دی کنه. حزب الله په دې ایریا کې دا د دوی کمانډر اسرائیل وجلی او د هغې نه بعد هغوی 200 راکټه په اسرائیل باندې رایشتي وو. اسرائیل هم د هغې جواب ورکړی او هغوی بیا نور راکټې رایشتي وي. ډرون یې اسرائیل ته دننه رادنده کړی، یو پوینټ ولا ویډیو کړې وه، هغې هم ورته ورلېږلې وه چې ته زما نه خبر هم نه شوې، زه در ننوتی یم ملک ته. او ورسره ولا آیرن ډوم بیټري چې کوم ډیفنس سیسټم و هغې هم ولېشتې وه. نو د هغې نه د اسرائیل په زړه کې یره پیدا شوله چې دا کسان خودي خطرناک، د دوی خو علاج کول غواړي. نو دا جلب خو د دوی چلېدو. اوس چې دلته کې کومه حمله وشوه نو اسرائیل وایي چې په دې ځای کې حمله وشوه، دا ظاهره خبره ده چې دوی کړې ده. حزب الله حالان کې د هغې نه انکار وکړو، حزب الله ته انکار وکړو، دا زموږ میزایل نه دی، دا ستا خپل د آیرن ډوم سیسټم میزایل فیل شوی دی، هغه په خلکو پرېوتی دی، هغې خلک وجلي دي، دا زمونږ اټیک نه و. خو دی وایي چې نه دا ستا اټیک و. اوس ګوره د دې دواړو یو بل ته بلکل وزر ګرم دی، دا یو بل ته مضبوط جنگ ته تیار دي. خو په زړه کې په دواړو کې دا یره ده که دا جنګ هم شروع کو. اسرائیل وایي چې زه الریډي یو طرف ته بل طرف ته ګیرم یم، دغه جنګ به څنګه سرته رسوم. او حزب الله ته خو پته ده چې اوس ټکنالوژي راسه دونه خو نشته چې د اسرائیل سره د دواړو په زړه کې یره هم شته دی، خو یو بل ته جنګ ته هم تیار دي. اوس چې کوم دا اټیک په دې ځای کې وشو که نه نو په هغې کې نتنیاهو وایي چې نه اوس به دا بدللو، اوس به دا بدللو، ورځو به پې. نو که دا پې ورلل که نه نو د دې نه په دغې ځای کې یو بل اور مضبوط اور راودرېدلی شي. او دا ګولان هایټس دا ایریا نه ده، دا اهم هم ډېر زیات ده د اسرائیل دپاره. ولې زه تا غونته کې په دې پوه کوم تا ته پته ولګي چې ولې نتنیاهو وایي چې دې خو به اوس بدللم، په دغې ځای کې دوی څنګه اټیک کړی دی. دا ګولان هایټس تا ته ما رالنډ کو، دا شام دی، سیریا ده، دا لبنان دی، دا اسرائیل دی، دا اردن دی، دا سور کلر کې چې دی دا ګولان هایټس دی په دې کوم ځای کې چې حمله شوې ده. دا حمله شوې ده په دې ځای کې، د دې علاقې نوم دی مجد الشمس. اوس دا د لبنان سره او د سیریا سره په خوا کې ده، صحیح ده. دا ګولان هایټس نه دي، د دې دا ایریا چې کومه ده د دې رقبه تقریبا د 1200 کیلومتره سکویر، 1200 کیلومتر سکویر د دې ایریا د کافي غټه علاقه ده. دا علاقه د 1970 نه مخکې د 1967 نه مخکې دا د سیریا حصه وه، دا د اسرائیل حصه نه وه. اوس چې څنګه اسرائیل په قبضه کې ده که نه، دا د اسرائیل په قبضه کې هم نه وه، دا د سیریا حصه وه، د سیریا په قبضه کې وه. په 1970 کې داسې کار وشو په 1967 کې چې عرب اسرائیل وار وشو، د اسرائیل ملک سره 6 عربیان ملکونو په شریکه باندې جنګ وکړو. اوس د اسرائیل سره چونکې د امریکې مدد و نو اسرائیل هغه 6 عربي ملکونو له شکست ورکړو. اوس په هغې کې د اسرائیل داسې کار وکړو چې د مصر نه سینای پیننسولا ونیوله او د دې سیریا د دې شام نه دا ګولان هایټس ونیول. مصر خو خپل ډیپلوماټیک اپروچ وکړو، خبرې اترې ورسره وکړلې او اسرائیل یې ومنلو، ریکاګنایز یې کو او په طریقه باندې د یونایټډ نیشن په تروی ته خپله سینای پیننسولا واغستله. خو دا چې کوم ګولان هایټس و چې د سیریا نه د اسرائیل نیولي و دا هم د اسرائیل سره پاتې شو. په هغې باندې یونایټډ نیشن ښه کافي اسرائیل کرټیسایز کو چې دا د هغې حصه ده، دغه به هغه له ورکې، دغلته به زه خپل ټروپس خپل فوج درولم، هغه به کینوم چې ستاسو په خپل منځ کې بیا جلب نه کېږي دا وغیره. اسرائیل نه منله. وخت تیرېدو راورسېدو 2019 د نن نه 15 کاله مخکې نو د ډونالډ ټرمپ حکومت راغی. اوس د ډونالډ ټرمپ حکومت چې راغلی په 2019 کې خو ډونالډ ټرمپ الریډي وکنه د ډونالډ ټرمپ داسې کار وکړو په دې 2019 کې چې عمده ګولان هایټس یې افیشلی ریکاګنایز کړل چې دا د اسرائیل حصه ده، دا اړوله د سیریا حصه ده نه، دا د اسرائیل حصه ده. او یونایټډ نیشن یې په دې باندې قایل کېدلو دپاره لاړی، یونایټډ نیشن یې قایل کو چې اوس تاسو هم ومنئ، دا ټول اقوام متحده چې دي دا ومنئ چې ګولان هایټس د اسرائیل حصه و، دا د سیریا نه وه، بس دا به اسرائیل ته رسي.
اوس د اسرائیل د لپاره دا علاقه نه ده، دا ګولان هایټس دا ډیر زیات اهم دی. سټریټیجیکلی د امپورټنس د اهمیت ډیر زیات سیوا دی. ولې زه تاسو 3 پوینټس هم تاسو به دا غي نه پته ولګي. دا غي نه به اندازه وکړي چې څنګه د سیریا او د اسرائیل مخبل منځ کې حالات کشیده کېدي شي. نمبر 1 خدا نه دی د علاقه د میلیټری لحاظ سره ډیر زیات اهم دی. فوجي لحاظ سره چې فوجي چونې په جوړ شي، د فوجي چونې جوړولو لپاره د فوجي علاقې ګیرولو لپاره عمر له اغه زینا چې کوم زیات الټیټیوډ باندې دنګي دا ډیر زیات اهم دی. ولې په دنګ علاقه باندې چې فوجیان پاتې کېږي نو د غیر ټاپې رخته علاقې ویژن ښه اغستی شي، کتلې ورته ښه شي، مشاهدې ښه کولی شي. نو دا ګولان هایټس نه دي، دا غرونه دي، دا بره علاقه ده. په دې ځای باندې تا فوجي چونیان جوړ کړي، فوج دې په دې ځای کې خپله علاقه کور کړله. نو دوی ته به لبنان هم ښکاري، د سیریا به هم دوی کوریج اغستی شي، د جارډن اردن به هم اغستی شي، خپل اسرائیل به هم ورته ښکاري. نو نمبر 1 خو فوجي لحاظ سره دا علاقه ده ډېره زیاته اهم. نمبر 2 د اسرائیل ته چې کوم د اوبو سپلای کېږي که نه نو هغه مینلی د دې سمندر نه کېږي. دا سمندر د دې ګولان هایټ سره نه که نه، د دې سمندر نوم دی سی اف ګلیلی. دا سی اف ګلیلی چونکې مین واټر سپلای د اسرائیل طرف ته ده، نو اسرائیل غواړي چې دا زما کنټرول کړي چې د بل کس سره بارډر نه لګي، چې مسله راته پکې پیدا نه کړي، څه چوچه را پکې راته ونه کړي. نو چې دا ګولان هایټس ونیسي نو د بارډر خو دې زیاته راورسېدو، نو دا سی اف ګلیلی ټول د ده سره راغلی، او د دې سره پکې د اوبو سپلای یو جارډن ریور د اردن دریاب هم راځي. نو چې د اوبو پوره کنټرول والي او ورسره خپل فوجیان په سم ځای کې کېني، نو دا ګولان هایټس د ده لپاره په دې وجه باندې ډېر زیات اهم دی. نو دا د شام نه ونیو، د سیریا نه او امریکا چې په هغې کې ډونالډ ټرمپ چې د اسرائیل ښه پوخ ملګری دی هغې په دې باندې قایل کو چې ته اقوام متحده ته م ووایه او په خپل هم دا ومنه چې ګولان هایټس زما حصه دي، دا ما په خپل ډیفنس کې نیولی دی او دا د شام حصه نه ده. نو په هغې کې په شام کې دننه بغاوت پیدا چې دا زمونږ علاقه دی ولې نیولې ده، او د هغې په وجه سره د حزب الله مرانه د حزب الله په هم د هغې ځای دړه دړ راکټې ورئ. نو اوس په هغې کې یو راکټ دلته راپرېوتی چې هغوی وایي چې مونږ نه دی د رښتیا دی، وایي تاسو د رښتیا زه به اټیک کوم. اوس کوی دا اټیک وکړو که نه نو په دغه ځای کې ښه مضبوط یو بل جنګ سټارټ واله. دا نتنیاهو نه دی، د ده د لاسه او په دغې ځای کې داسې اور راودرېږي چې هغه اور به ودرېدلو واله نه، او که هغه ډېر زیات شو فرض که چې د هغې زیات چانس نه یم چې شته دی، خو که فرض که هېڅ پته یې نه لګي ورلډ وار 3 طرف ته دا لاړې، ټوله دنیا به دا په دغه اور کې ګیرئ. د شام په هغې کې نوم راغلی او تا ته ما وویل چې د آخري جنګ په باره کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام بار بار دغه شام 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 سیریا یاده کړ چې د دغې ځای نه حالات ورانېدلو واله دي، او ذموار به د هغې داسې قسمه دجال کسان دي. اوس دا نتنیاهو نه دی، د سموده مخکې په تقریر کې ویلو چې 3 ملکونه دي چې دا پوره په کوشش کې دي چې په دغه ځای کې دوی فلسطین آزاد کړي، فری پلسټاین جوړ کړي. او دغه 3 ملکونو نومونه د کم اغستي خبرې، یو یاد کړو ملیشیا، صحیح شو، ملیشیا، بل یاد کړو انډونیشیا، او بل یاد کړو پاکستان. دا 3 ملکونه دي یاد کړو چې دا په پوره کوشش کې دي چې دوی فلسطین آزاد کړي، فری پلسټاین جوړ کړي. خو دا 3 ونه کاورډز دي، بزدل دي، نشي جوړولی. دا د ده وینا وه. اصل کې د ده سره د ټولو نه غټه یاره نه ده په دې دنیا کې، دا د 2 ملکونو ده، یو ایران دی، یو پاکستان دی. دا انډونیشیا ملیشیا هم دا کوشش کوي چې موږ فلسطین آزاد کړو، د فلسطین په حق کې دي، خو د دوی سره فوجي پاور دونه نشته. څونه فوجي پاور چې د پاکستان او څونه فوجي پاور چې د ایران سره دی، او د دې دوه سره چې جنگي ټکنالوژي څونه ده، نو د دې سړي مین یاره د دې دوه نه دی. اوس د ایران څخه چونکې نیوکلیر پاور شته دی نه، اټم بم ورسره شته دی نه، خو هغه ښکاره چغې وایي د امریکې خلاف هم او د ده خلاف هم، نو دی د امریکې په ترو باندې ایران خو نشي کنټرول کولی، خو کوشش کوي چې دی اټم بم هم جوړ نه کړي. نو نیوکلیر سایټس او چې کوم ساینسدانان دي چې هغه ولې اټم بم جوړوي هغه ولې بار بار ټارګټ کوي، په څه طریقه باندې کنټرول ساتي او دنیا ته معبد ورځ مې سره په دې بحث کړی چې څنګه د دنیا ته دا ښکاره کوي چې د ایران ترټ دی، ایران هغسې او ایران دغسې. نو یو د ایران نه دلته مسله ده، بل د پاکستان نه په دې وجه مسله چې پاکستان خو فوجي طاقت یو مضبوط فوجي طاقت دی، د هغې سره د هغه سره اټم بم دی، نیوکلیر بم دی. نو که د هغه سره زما مسله پیدا شوله نو دا مسله به بیا داسې ګمبیري چې څوک هم سوچ هم د دې څوک نشي کولی. نو هغه اوس دې کوشش کوي چې دا پاکستان نه دی، دا خو د امریکې په ترو باندې راټینګ کړه، د امریکې په ترو باندې راټینګ کړه. څنګه دی خو وګوره، دا یو بل بل ورځ مارکو روبیو پیش کړی دی، سینیټر مارکو روبیو نه دی، هغه ټیک ټاک په باره کې مې چا سره بحث کړی، دا د په کانګرس کې پیش کو چې امریکې له دا پکار دي چې د انډیا دفاعي نظام مضبوط کړي، اسلحه ول ورکړي، مال خرچ وغیره پکار دي هغه ول ورکړي، ټیکنالوژي ول ورکړي چې انډیا دفاعي لحاظ سره جنگي لحاظ سره مضبوط شي، د چا پر خلاف؟ د پاکستان او د چاینا.
کوم موږ غواړو چې په دغه ځای کې دغه پاور کاونټر کو موږ له پکار دي چې انډیا موږ مضبوطه کو د انډیا خو د چاینا سره لري نه لګي او چاینا د امریکای غټ راي ولې نو د چاینا کنټرول کول د پاره دی چې موږ انډیا مضبوطه کو ورسره و د پاکستان هم یاد کړی د پاکستان ولې یاد کړی د پاکستان له هم د قدم کې ورکي چې ګوره ته زما د بلاک نه اخوا ټیل شو واوړي دی یا زما خبرې اون نه منلې یا ته ما وی چې لکه دا قدم مالا او تا بیا مواغستو نو ګوره خیر دی نشته ستا خلاف زه هغه ملک مضبوطوم چې ستا دشمن دی بیا وستا خیر نه نو دغه قسمه بیلونه دا بیل پاس شوی نه دی صرف پیش کړه خو پیش کړی دی دغه قسمه بیلونه هغه پیش کوي چې پاکستان د امریکای په د امریکا چې پاکستان زما په چنګل کې راشي کنه زما په موټي کې راشي نو امریکا خو بیا الریډي د اسرائیل سره ریلیټډ دی کې اسرائیل وته سوي په زور به په د باندې مني نو دغه قسمه د پاکستان د يرولو لپاره د دغه قسمه بیلونه پیش کوي چونکه د اسرائیل سره د ټولو نه مین غټه یره د پاکستان نه ده او بل اخیری خبره ده چې پاکستان چونکه اسلامي جمهوریت پاکستان دی اسلامي طرز باندې د آئین جوړ دی اوس چې کوم نااهله خلک دي نااهله حکومتونه دي یا نااهله ادارې دي هغه چې دغه مطابق نه دي هغه جدا خبره ده خو آئین اسلامي طرز باندې جوړ دی او خلک غواړي د دې خطي خلک هم غواړي چې آئین زمونږ اسلامي اصول باندې جوړي او اسلامي او د امن او د انصاف نظام دی قائمي خلک خو غواړي کنه نو دغه شان د اسلامي جمهوریت پاکستان اوس کو ته سوچ کې په دې ملک کې په دې دنیا کې اوس ملکونه دا کوشش کوي دغه مذهبونو طرف ته ځان اړي انډیا ته که ته سوچ کې کنه نو نریندر مودي د دین مخ کې چې کم الیکشن کو باغی کې به اوس ابل ورځ سموده مخ کې الیکشن شو انډیا کې کنه نریندر مودي بس چغه والا اب کی بار 400 پار اب کی بار 400 پار مطلب سو چې دا ځل به 2/3 میجارټي علم او 2/3 میجارټي بي جے پی اغست و فرض کا نو د دې په خیر راده چې په آئین کې به دا ترامیم کو چې د دې انډیا نه چې کوم سیکولر انډیا د نه هندوتوا راج جوړ کو بهارت والا هندوتوا راج بهارت نوم بمولو پوخ بهارت نوم به کو انډیا هم لري کو دا د دوی فل پلانو خو چونکې په هغه پلان کې هغوی کامیاب نشو فی الحال خو خپله هغه خواري جاري ساتي چې دا به کوو نو هغوی ریلیجیس مذهب طرف ته ځي مذهبي سټیټ جوړول غواړي پاکستان خو الریډي آئین جوړ په دغه بنیاد باندې دی تا ته پته شته دغه شان کوششونه په امریکا کې روان دي دی خو وګوره دا ډونالډ ټرمپ دی که نه دا نه خبر دی ډونالډ ټرمپ سوی ریپبلیکن کینډیډیټ سوی چې د دې نه بعد به کرسچنز نه عیسیان دوی به ووټ نه اچي چې دا الیکشن وشي اوس په دې الیکشن کې دی د کمیلا هاریس خلاف ولاړ دی هغه جو بایدن سیټ ته شو چونکې د هغه ارګیومنټس دونه سترانګ نه وو هغه میموري یاداشت دونه سترانګ نه وو هغه خپل پارټي والا سیټ ته کو کمیلا هاریس یو جنې د هغې رامخې ته کړله نو ډونالډ ټرمپ اوس د هغه سره په مقابله کې د دې ارګیومنټس هم ډېر زیات سترانګ دي د ځان سره عیسیان ودرئ او عیسیانو ته وایي چې د دې نه بعد به تاسو ته د ووټ کولو حاجت نه راځي اوس د دې څه مطلب شو سموده وشوه چې په دې انټرنیټ باندې یو پراجیکټ ډېر زیات وایرل ګرځي د دې په باره کې خلک خبرې کوي دا هغې نوم دی پراجیکټ 2025 تا به نوم اورېدلی د دې څه مطلب دی خبرې پراجیکټ 2025 د انالیسټو مطابق چې د پراجیکټ 2025 مطلب دا دی چې په دې امریکا کې به اوس راځي ډیکټیټرشپ او دغه ډیکټیټرشپ راوستلو والا دا ډونالډ ټرمپ دی ډیکټیټرشپ مطلب دیموکراسي ته ختمي جمهوریت ته ختمي بادشاہت راوستل غواړي د ځان ایز ا بادشاه راوستل غواړي او هغه کې به د سپورټ د عیسایانو واجی مطلب امریکا د سیکولر سټیج نه روباسي ایز ا عیسایت مذهب والا ملک جوړي د مذهبي بنیادونو باندې ملک جوړول والا دی د پروجیکټ 2025 کې دا خبرې کیږي او دغه قسم خبرې چې د خلینو ناروزي نو هغه د پروجیکټ 2025 چې کوم انالیسس کم خلک کوي دا خبرې هم سپورټ کوي چې دا خو پرشتیا دغه تل ډیکټیټرشپ راوستل غواړي چې دا وګوره د ووټ اجت بنې مطلب ووټ موټ بیا نشته کما الیکشن وګټو نو د الیکشن نه بعد به زه د کار وکم چې کوم زمونږ سرکاري خلک دي هغه سرکاري خلک چې کوم زمونږ د ایډیالوژي د نظریه خلاف هغه به ټول لري کو او ټول به هغه خلک الیکټ کو په دغه پوسټونو باندې چې زمونږ نظریه سپورټ کوي چې په دې ملک کې عیسایت ایز ا مذهب سټیټ ریلیجن او په دغه ځای کې زمونږ حکومت سپورټ کوي هغه به راولو نو دا به یو قسم د ډیکټیټرشپ او مذهبي عیسایت مذهب والا ملک امریکا جوړ شي نو اوس که فرض کړي چې وشو کنه نو دا حالات دغلته کې په اسرائیل چې کوم د لبنان او د سیریا سره یا د غزه سره شروع دي هغه نورم ګمبیر شو ځکه چې دا عیسایان فور مور ایرز چې وایي کنه دوی مکمل د غزه او د حزب الله او په دغه کې چې نور تنظیمونه دي د خلاف بالکل په دښمنۍ کې پراته دي دا چې کوم د غزه د عام خلکو د پاره څوک په امریکا کې سلوګان چوتي کنه یو خدا په امریکا کې مسلمانان دي سپک لیفټیسټ خلک دي هغه چوتي چې کوم پکې د پور عیسایان دي کنه هغه فور مور ایرز څنګه وایي هغه وایي چې یاره مونږ به دغلته کې دا جنگ نورم سلور کاله جاری ساتو او دا چې کوم تنظیمونه په دغه ځای کې دا به ختمو نو دا یو قسم له بیا د مذهبونو د مسلمانانو او د يهوديانو د عیسایانو په خپل منځ کې مرګري شو کنه د دې خلاف میدان ګرم دی بیا
نو هغه زه دا نه یم چې چانسز سیوا دي خو شته دې که وړ وار 3 د دقې د وجې نه شروع شو سټارټ یې واغستو چې د هغې پوینټس دقه د اسرائیل دا اګنیشن پوینټس کیدی شي دا اور په ټوله دنیا کې بیا خورېدی شي باقي د دې په باره کې ستاسو سره رایه ده د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ جزاکم الله خیر